د دې ملګری پوښتنه ده چې بعضې عوام خلک وي هغوی د تکفیر په مسلو کې ډېر جدي وي د کفر ټافې د هغوی په جیبونو کې پرتې وي فلانکیا کافر دی فلانکیا منافق دی فلانکیا مرتد دی دا عمل څنګه دی جواب دا دی وروره چې دا لویه ګناه ده او لوی جرم دی بلکې ډېر جرأت دی په الله باندې او د الله جل جلاله په عذابونو او جهنم باندې د دې په باره کې ډېر سخت وعید راغلی دی دومره وعید دی چې انسان په خپله د ایمان نه هغه خارجېدلی شي چې کله هغه سړی کافر نه وي دا څومره ګناه شوی حدیث کې راغلی صحیح حدیث د امام بخاري امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما کله چې یو سړی وي بل مسلمان ورور ته د کفر نسبت وکي وای دا یو په دې دوه باندې هغه اخته کېږي که کړېږي یا به هغه یقینا کافر د الله په نسبت باندې نو ته خلاص شو او که هغه چېرته د الله په نسبت باندې کافر نه وي نو راځي دغه ټافه راځي ستا په سر باندې لګېږي نو په خپله خوله دې خپل ځان د ایمان نه خلاص که څه ضرورت دی چې ته مکلف نه یې په دې باندې چې ته د کفر ټافې په چا باندې ولګي الله د تا نه په قیامت کې تپوس نه کوي چې تا ولې پلانکي ته کافر نه ویله دا په مرتد کوو دې ول نه منافق کوو دې ول نه نو ولې سړی په خپله ژبه باندې ځان هغه د ایمان نه خلاص بل حدیث کې هم وعید راغلی دی صحیح حدیث دی دا امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی و هغه داسې ویله والله لا یغفر الله لفلان قسم په الله والله الله جل جلاله دې پلانکي سړي ته بخښنه نه کوي کېدای شي د هغې نه داسې کوم بد اعمال لیدلي وو الله جل جلاله ویلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك سبحان الله ويسوق دي هغه کس چې په ما باندې جرأت کوي په ما باندې قسم خوري دا پلان کې ته بخنه نه کوي ويقينا ما دقیقه سبقنا وکړو سا اعمال می برباد لل سبحان الله دا سوچ وکي سمره یعنی عظیمه ګناه د ایمان نه خلاصېدل اعمال د الله د 500 شپته او د سلوخ کالو هغه الله برباد کی پسینې د لوي سوي سوځیدل په دقیق وجه باندې ته داسې غلط خلو خوځه څه ضرورت دی او حال دی چې په دې باندې ته مکلف نه یې عزتمن لا خبره ضرور واوري عوام خلق د کفر په احکام باندې سکه چې ټول هر یو مولا په دې باندې مکلف نه دی زه په دې باندې مکلف نه یم چې د کفر ټافي ولګم پلان کې سړی کافر دی او پلان کې مرتد دی نو عوام په سکه دا کار د چا دی دا د هغه علماو د چې کوم هغه قاضین وی اسلامی حاکمانو هغه مقرر کړي وي یو کس راضي په هغه باندې به ثبوتي یا خپل اقرار کوي د ثبوت چې څومره طرق لري وي دا غینه بعد به دا غي احکام د مرتب کیږي قتل کیږي رجوع کیږي الى اخره دا مسلې دي ما او تا دا باب مونږ ته نه راکړل شوی دا واک مونږ او تاسو ته نه راکړل شوی عزتمندو ما هدف دا چې عوام سکه چې هر یو مولا ته دا نه راکړل شوی دا دغه علما چې هغه په دې مسلو باندې هغه مکلف وي قاضین وي کاغی دا کار نه کوي کوي نه کوم الله به تاسو کوي او کوي کوم الله به له اجر ور کوي حق رسیدلی دا مسله دا غي د ما او تا په دې باندې الله طرف نه مکلف نه چې دا ټافي ولګو په دې مکلف چې الله دین څومره زمونږ وصیه ورسو خیر خلکو ته ورسو د شر نم چې وصیه هغه خلک منع کو او بل چا د ضرر ونه رسو نور الله جل جلاله ما او تا نه دې تاسو نه کوي چې نه کوي ولې مونږ داسې کار کوو د بایشه مونږ په مسلمانانو باندې خو ګمانونه هغه ولرو څنګه چې مونږ خپل ځان کې خپل ګناهونه اینو د بل مسلمان بمینی وی بد ولو منځي پښتو کې متل سوکینی خپل ګناهونه هغه سړی نه د بل خېنی د بای چې په نور مسلمانانو باندې خو ګمانونه وکړو او دې ټاپونه ځان وساتو خپل ځان ته ضرر رسول دي هذا وبالله تعالى التوفيق والله اعلم